سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن په نارینه کې د شکر د ناروغۍ د وجې پر راولاړه جنسي کمزوري غږیږو. هغه ناروغان چې د شکر له ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، اوږده موده وشوه چې شکر ناروغي لري. په حقیقت کې د دوی په بدن کې د ګلوکوز کچه یا د قندونو کچه ډیره لوړه وي او بدن یې نشي کولای د انسولین د کمبود د وجې دغه موجود ګلوکوز یا ذخیره کړي او یا یې هم په مصرف ورسوي. کله چې خواړه وخورو، فود یا غذایي توکي، دا راځي هاضمې جهاز ته یا جی آی ټي. د هاضمې جهاز کې د هضم د پروسې نه وروسته د جذب پروسه شروع کیږي او بالاخره د جذب په پروسه کې ګلوکوز د وینې جریان ته راځي. ګلوکوز یا قندونه کله چې د وینې جریان ته راغلل، د وینې د جریان نه بالاخره د انسولین په واسطه د بدن مختلفو حجراتو ته ورځي او هلته د ګلایکوجن په نامه ذخیره کیږي. یعنی هغه بڼه د ګلوکوز چې ذخیره وي هغه ته ګلایکوجن وایي. دغه ذخیره د څه شي په واسطه کیږي؟ د انسولین په واسطه. انسولین څه ده؟ انسولین یو هارمون ده چې د پنکریاس د غدې نه ترشح کیږي او وظیفه یې هم د همدغه ګلوکوز څارل دي چې که احیانا د وینې په جریان کې زیات شي نو راوړي یې لړمون یا ینې ته، همدارقم عضلاتو ته مسل سلز او ورسره شحمي حجراتو ته یا اډیپوسایټس هغو ته یې راوړي او بالاخره د ګلایکوجن په شکل یې ذخیره کوي. کله چې دوباره ضرورت شو نو همدغه پنکریاس غده د ګلوکوګان په نامه بل هارمون ترشح کوي او نوموړی ګلایکوجن اخلي، بیرته یې په ګلوکوز باندې تبدیلوي. د څه شي په واسطه؟ د ګلوکوګان د هارمون په واسطه. کله چې د وینې په جریان کې د قند یا د ګلوکوزو کچه د اوږدې مودې دپاره لوړه پاتې شي بغیر د قید و شرطه، د بدن د مختلفو غړو د ناروغیو ترڅنګ جنسي کمزوري هم په نارینه‌وو کې منځته راولي. راځو میکانیزم ته چې څنګه شکر کولی شي د جنسي کمزوري سبب وګرځي. مخکې له دې چې پر جنسي کمزوري وغږیږو، مستقیما راځو د تناسلي غړي او د بولي سیستم په هکله څه خبرې کوو. دا زموږ یورینري بلډر یا مثانه ده. درست؟ د مثانې نه لاندې دا زموږ د پروستات غده ده او له پروستات نه لاندې تناسلي آلت ده چې دوه کارپس کورنوزم مسل لري یا عضلات لري او یو دانه کارپس پنجوزم چې دا په داخلي برخه کې د یورترا یا د تشومیتیازو پایپ کور کړی ده او دا هم د تناسلي آلې سر یا ګلنس پینس او بالاخره دا هم زموږ ټیسټیز یا بیضې دي یا خوسیه چې کوم ځای کې چې سپرم جوړیږي. د تناسلي آلې عضلات، حرکات او ټول سکنات د اعصابو د خوا تنظیمیږي. زموږ عصبي سیستم یو ډیر فعال او ځیرک سیستم ده. دا زموږ اعصاب دي یا CNS مرکزي عصبي سیستم. دا هم هرمغز یا شوکي نخاع ده یا سپاینل کارد. زموږ اتومات عصبي سیستم یا اټونومیک نروس سیستم په دوو برخو ویشل شوی ده چې سمپاتیک او پاراسمپاتیک ورته ویل کیږي. د دغه فایبر پاراسمپاتیک فایبرز دي. سمپاتیک فایبرز چې د هرمغز د لاندنۍ ساحې نه یا د کاکسیجیل پلکسس نه راوځي. سمپاتیک د دوه وظیفه څه ده؟ له دې ساحې عصبي رګونه یا پاراسمپاتیک رګونه راځي د تناسلي آلې مختلفو غړو او مختلفو عضلاتو ته. وظیفه یې څه ده؟ بالاخره د همدغو رګونو په واسطه باندې تناسلي آلت کې عضلات ریلکس کیږي، نرمیږي. کله چې نرم شول، ریلکس شول، نو بلډ فلو یا د وینې جریان پکې یو څه ګړندی کیږي. د تناسلي آلې مختلفو حجراتو کې وینه ذخیره کیږي. کله چې د وینې جریان تناسلي غړي ته زیات شو نو ورو ورو د اریکشن یا د تناسلي غړي د دریدو یا شخیدو حالت شروع کیږي. کله چې د پاراسمپاتیک فایبر په واسطه اریکشن منځته راشي نو سمپاتیک فایبرز یا د عصبي سیستم
د اتومات عصبي سیستم بله برخه چې هغه ته موږ سمپاتیک فایبرز وایو. دغه سمپاتیک فایبرز هم د تناسلي آله مختلفو عضلاتو ته راغلي دي. سفنکټرونه یا شیردانونه د همدغه فایبرونو په واسطه باندې کنټرولیږي. ښه، کله چې اریکشن وشو، د اریکشن نه وروسته کله هم چې انزال کیږي یا اورګزم کیږي، په اورګزم یا په انزال کې د دغه سفنکټرونو شیردانونو کنټرول د پروستات د غدې ترشحات د سیمینل ویزایکل نه ترشحات ټول د سمپاتیک چینل په واسطه باندې کیږي. اورګزم د سمپاتیک یا د اتومات عصبي سیستم د سمپاتیک چینلونه د انزال سبب ګرځي، د کوم په ترڅ کې چې مني او د پروستات د غدې ترشحات بهرني محیط ته راوځي. د دې ټولو خبرو مفهوم څه ده؟ زموږ تناسلي غړي او د تناسلي غړي حرکات او ټول وظایف د اعصابو د مرکزي سیستم د یو ډیر زیرک بخش یا اټونومیک نروس سیستم لخوا اداره کیږي. اټونومیک نروس سیستم یا د اعصابو هغه اتومات او خودکار بخش. راځو د اعصابو حجرات ګورو. دا د اعصابو د یوې حجرې شکل ده چې نیوران ورته وایي. نیوران په میلیونو او میلیاردونو نیورانونه سره یوځای کیږي، د اعصابو یو رګ جوړوي. درست؟ راځو دې ته چې شکر څنګه کولی شي د اعصابو رګونه متضرر کی. دا د عصبي حجرې شکل د دې ساحې ته ډندرایټ وایي. ډندرایټس یا ډندرایټونه. دا ساحه د اګزون په نامه یادیږي. اګزون. او دا ساحه هم سل باډي یا د حجرې سایټوپلازم د عصبي حجرې مختلفه برخې دي سره. زموږ دغه عصبي رګونه ټول د نیورانونو نه جوړ شوي دي. په داخل د تناسلي غړي کې هم چې څومره کوچني د اعصابو رګونه دي، هغه د دغه نیورانونو د جوړښتونو نه د نیورانونو د یوځای کېدو نه بالاخره سره جوړیږي. د نیوران دا برخه چې اګزون نومیږي په خپل ترکیب کې حجرات لري. دغه حجراتو ته شوان سل وایي. شوان سل یا د شوان په نامه حجرات. د دغه شوان حجراتو یوځای کېدل د مایلن په نامه شیټ جوړوي. مایلن شیټ وظیفه څه ده؟ د انګیزو انتقال باید په اګزون کې ډیره په چټکۍ سره وشي. مایلن شیټ د کومو حجراتو د یوځای کېدو نه بالاخره را جوړ شو؟ د شوان سل. د شوان په نامه کوم حجرات چې دي د اعصابو په رګونو کې یوځای کېږي، مایلن شیټ جوړوي. او د دغه مایلن شیټ وظیفه هم کنډکشن یا د انګیزو انتقال د اعصابو تناسلي غړي ته او له تناسلي غړو برعکس اعصابو ته. ښه، کله چې د وینې په جریان کې ګلوکوز زیات شي، فرضاً دا د وینې جریان ده او د وینې په جریان کې ګلوکوز زیات شول، یعنی موږ ګلوکوز مواد وخوړل، د هاضمې جهاز لخوا جذب شول د وینې جریان ته. دغه ګلوکوز د بدن مختلفو حجراتو ته راځي. کله چې ګلوکوز د بدن حجراتو ته راننوتل، دغه ګلوکوز تبدیلیږي په ساربیټول باندې. ساربیټول بالاخره تبدیلیږي فرکتوز او نورو یو قیمته قندونو ته، او دغه فرکتوز بالاخره تبدیلیږي ATP یا انرژي ته، او دغه انرژي موږ استفاده کوو د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره. ګورئ، موږ پیاده ګرځو ولې کومې قوې ته پکې ضرورت نه لرو. دا ټول دغه د ATP سوځیدل دي چې انرژي راکوي. بریدینګ تنفس وباسو ولې کوم اضافه قوې ته پکې ضرورت نه پیدا کیږي. همدا رقم د بدن ټول فعالیتونه د انرژي د تولید په ترڅ کې سرته رسیږي او دا انرژي د ګلوکوز پیدا کیږي. ښه، کله چې ګلوکوز په ساربیټول بدلیږي، دلته یو انزایم ده د الډوز په نامه. الډوز ډي هایدروجنیز. د الډوز ډي هایدروجنیز انزایم څه کوي؟ راځي ګلوکوز په ساربیټول باندې بدلوي. د ساربیټول بدلیدل چې کله په فرکتوز باندې کیږي، دلته د ساربیټول کاربوکسیلیز په نامه یو انزایم د پروسه سرته رسوي.
د شوان حجرات، دغه حجرات چې د شوان په نامه یادېږي، مخکې مو هم ورته یادونه وکړله، شوان سلز، دوی په خپل جوړښت کې یا په خپل ترکیب کې دا انزایم نه لري کوم چې ساربیټول په فرکتوز باندې تبدیلوي. نو همدغه وجه ده چې د وینې د جریان نه ګلوکوز راځي، د شوان حجراتو ته راننوځي او په دې حجراتو کې د ساربیټول نه د فرکتوز تبدیلیدل نه کیږي. کله چې ساربیټول په داخل د حجراتو کې پاتې شي، له بیرون نه اوبه راکش کوي. څومره هم چې په اکسترا سلولر کمپارټمنټ کې اوبه وي، دغه اوبه راننوځي حجراتو ته او د شوان سلز د حجراتو د مرګومیر سبب ګرځي. دغه مرګومیر ته هایپر اسمولر سل ډیث وایي. نو کله چې د وینې په جریان کې قندونه زیات شي، دغه قندونه د اعصابو د حجراتو نیورونونو ته راځي. په نیورونونو کې د اګزون په برخه کې چې کومه حجره موجوده ده، هغه ته شوان سل ویل کیږي. په شوان سل کې د ساربیټول نه وروسته فرکتوز نشي جوړېدلی، ځکه هغه انزایم چې فرکتوز جوړوي نه ده پکې موجوده. همدغه سبب ګرځي چې ساربیټول ذخیره کیږي په شوان سل کې. د ساربیټولو خاصیت دا ده چې له بهرني محیط نه د حجرې له بهرني محیط نه اوبه راکش کوي. څومره هم چې د حجرې منځ ته اوبه زیاتې راننوځي، همدغومره د حجرې ثبات یا انټګریټي ننګوي او بالاخره شوان سل له منځه وړي. کله چې په دغه حجراتو کې موجود نیورونونو کې شوان سلز یا د شوان حجرات له منځه لاړل، نو انګیزې له عصبي سیستم نه، له مرکزي عصبي سیستم نه لاندې محیط یا پینس یا تناسلي آلت سره په سمه توګه نه تبادله کیږي. همدا ده چې د شکر په مریضانو کې تناسلي غړی په سمه توګه نه دریږي، اختلال د نعوظ لري. که په سمه توګه ودریږي، نو د اوږدې مودې دپاره اریکشن یا دغه شخوالی حرکت نه کوي، او که چیرې هم شخوالی د اوږدې مودې دپاره پاتې شي، نو د دوی انزال ډیر زر منځته راځي چې هغه ته موږ پریمچور ایجاکولیشن وایو. دا ټول د شکر د عدم کنټرول نه منځته راځي. که چیرې موږ شکر په سمه توګه کنټرول نه کړو، پرهیز ونه کړو، ورزش ونه کړو، او د دواګانو د شکر له دواګانو یا د اورل هایپوګلایسیمیک ایجنټس نه په منظمه توګه استفاده ونه کړو، دغه عصبي رګونه او په منځ کې موجود نیورانز یا عصبي حجرې او د هغو په منځ کې موجود شوان سلز د ګلوکوز د لوړوالي د وجې په وینه کې له منځه ځي، هایپر اسمولر ډیث منځته راځي، او انګیزې په سمه توګه د دې په نتیجه کې نه انتقالیږي، نه له تناسلي غړي اعصابو سیستم ته او نه د اعصابو مرکزي سیستم نه د تناسلي غړي ته په سمه توګه انګیزې راځي. نو همدا ده چې د اریکټایل ډسفنکشن یا د ای ډي یا په نارینه‌و کې د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. مننه.